زه د علاقې بدمعاش یم. خان بابا ته ستا دومره جرأت د خان بابا په علاقه کې د غریبانان سره بدمعاشي کوي؟ تا ته د خان په باره کې نه دی معلوم. خان بابا ما ته پرېږدې، تا ته خبر نشته زه ډېر بدمعاش یم. چې ته څومره بدمعاش یې ستا ګرده بدمعاشي به اوس خان بابا وباسي په یو منټ کې. خان بابا زموږ خیال کې تا ته خبر نشته زه دلاور خان ورور یم. ته چې د هر چا ورور یې، که دلبری دی که دلبر خان دی، اوس به ستا بدمعاشي زه ګرده ختم کم. خان بابا ما ته پرېږده. دومره په اساني دې نه پرېږدم اوس. خان بابا څه کیسه دی؟ دونه بالا ولاړې. دلاور خانه دا ستا کشر ورور زما په علاقه کې بدمعاشي کوي، که چیرې دوباره د غریبانان یا د چا سره دغه وکړي د ده زه ټوکړې ټوکړې کوم. یاد ساته دلاور خانه، دا م تا ته اول چالنج در کوم، دوباره چې بیا د ما څه ګیله ونه کړنه. تا ته شرم نشته که څوک غریبان سره بدمعاشي کوي؟ ورور ما بدمعاشي نه کول. چپ کوه، دا خان بابا په دروغ نه وای. وروره دا خان بابا دروغ وای. ته خان بابا ته وای دروغ وای؟ ها دا سکونه کاټو مینی او توله. تا ته شرم نشته خان بابا ته وای که د دروغ وای؟ ورور ما ته معافي ورکوئ. خان بابا دا مسکین ته معاف کوه. دلاور خانه دا ستا په وجه زه معاف کوم. ما ته معلوم دی چې ته ډېر شریف او سم سړی او دوباره که زما په علاقه کې څه وکړل د ده زه ټوکړې ټوکړې کوم. دا د خان بابا چیلنج دی. خان بابا دا ته سبق ملاو سو، دا آینده به داسې نه کړي. اوس خو دی پرېښوئ، اوس خان بابا ته اجازت ورکړئ چې هغه خپل علاقې ته ولاړ سي. تا ته معلوم نه دی دا زموږ جګري یار دی، دا سره بیا ور داسې حرکتونه مه کوه. ټیک ہے ورور ټیک ہے. ولې دونه لیټ سو؟ زموږ کار دغه کار دی، په دې کار کې خو ځنډېدنګ شته که نه یاره؟ څنګه سو؟ پیسې راوړ دي یا که نه؟ پیسې میسې نشته، پیسې میسې ولاړو ختم سو. څنګه ولاړې پیسې؟
په دې کاروبار کې خو ګټه او تاوان ستا او بیا د نن زمانې مهنګایي تا ته خو پاته ستا که نه مهنګای خو ستا دونه اتیار چیرې ولاړې ډېر خبرو عادت نه لرم پیسې ولاړې نو ولاړې ختم ما سره یوه روپۍ هم نسته او نسته نه یې درکوم داسې خبر مه کوئ زما پیسې به راوړې پیسې میسې نسته خپل کار کوه په خیر رالی ما اورېدلی دي چې تا په خپل علاقه کې کارخانې کلاو کړي دي ډېر خوشحاله سوی یم د خان بابا نوم دې روښانه کړی دی زما په تا باندې فخر دی اخر ورور د چا یم خان بابا ستا ورور یم که نه سلطان خانه ډېر خوشحاله سوی یم ستا په کامیابي باندې ستا په خپل علاقه کې د کپړو فیکټري کلاو کړې ده خان دلاور خانه ډېر خوشحاله سوم د خان بابا ډېرې ته رالی یقینا ډېر خوشحاله سولم دلاور خانه څنګه رالی خان بابا کنه دا ستا وروره زما ورور سره کاروبار کړلی دی اوس د پیسې دې نه ورکې د څه اورم سلطان خانه د دلاور خان د ورور پیسې نه ورکوې دا دې کوم کاروبار کړی دی د وروره سره خان بابا زه تا ته وایم چې دا چیز کاروبار کړی دی ما سره دا کم کاروبار تا سره کړی دی مو سره دا اصلي کاروبار کړی دی سلطان خانه دا زه څه اورم ته دا تیار کاروبار کوې تا خو ما ته زما د کپړو فیکټري ته دا زه څه اورم د خان بابا ډېره غټه بېزتي دې کړې ده تا ته معلوم دی دا تیار کاروبار ډېر غټ جرم دی او د خان بابا په نظر کې بیا بیخي جرم دی سلطان خانه خبرې وکړه سترګې مړې مه ځړوه زه ستا د خبرې جواب غواړم ګوره وروره آینده دپاره بیا زه دا کاروبار نه کوم زما څه ډېره غټه غلطي وسوه انشاءالله بیا به یې نه کوم بس سلطان خانه سترګې لوړې که اوس خو دې دا کار کړی دی زه دې په شرمولو وشرمولم اوس د دلاور خان پیسې چې د هره ځای دی دا ورکه او دوباره که دې دا کاروبار کړی و بیا دې زما څه به دا ګیله نه کوې چې خان بابا د ما سره ولې دا وکړ ما کشر ورور یې دا تا ته اول چیلنج در کوم صحیح دی لالا چې ته څه وایه زه هغه کوم دلاور خان صاحب ستا پیسې چې هر ځای غواړې زه په ښه عزت در رسوم هلته شاباس دی کنه شاباس دی اوس ما ته وای کله پیسې زموږ راوړې سبا د خیره ستا پیسې زه راوړم چې هر ځای غواړې هلته یې راوړم قربان دې سم سبا زموږ پیسې لال خان شټاپ ته راوړه ټیک دی وروره چې چیرې ته غواړې پیسې زه به هلته دروړم تا ته ٹھیک دی سلطان خان ٹھیک دی سلطان خانه اوس سر مه ځړوه اوس ورته د بسو بندوبست وکړه سبا سهار دا سړي سر دې زبان کړی دی دا پیسې واروړه بس حاضر لالا حاضر چې هر ځای غواړي چارګله ته پریشان دې نه سو ستا پیسې سلطان راوړې تا ته ملاویږي چرت به ما لګوه ٹھیک دی ماما ٹھیک دی مهرباني سرګل اوس سلطان راځي ستا پیسې راوړي سلطانه پیسې دې راوستې او دلاور خانه ما ستا پیسې راوړې دي صحیح سلامت مې راوړې دي سم سو چې پیسې راوړې دا چارګل ته هم پیسې پکارو چارګل ته پیسې پکار دي نو خدا واخه
سلطانه دا زموږ سره دوکه ده کړې خپل سر د خیر غواړه. تا زما ورور ته ولې ویلي و چې دی د اصلي کاروبار کوي؟ دغه ستا انجام و. انجام اوس ستا خراب پیشي. زما انجام پرېږدوه، د خپل ځان انجام اوس ګوره. سلطان خانه دا چیرې ولاړه خانه خراب دی په خانه خرابې کوم. څنګه دی د پسو د مال خیال ساتې که نه ساتې؟ ساتې خیال ډېرې ساتې؟ زما پسونه نه دي، زما د جانه څخه ډېر پیاره دي. د ډېر خیال ساته ښه دی. زما پر دا علاقه باندې ډېر خیال ساته. نن سبا دشمنان ډېر سوي دي. ها دلاور خانه خیر دی چې ته ډنډو سره راغلی؟ خیر نسته، ستا ورور چیرې ولاړې؟ خیر کوم ونه کاټو مې نوما. خیر دی زما ورور چیش کړی دی او ولې؟ ستا وروره چیر دی سلطانه؟ زما باندې بم سره حمله کړې دي، اوس چیر دی خانه خراب؟ دا څه وایه؟ سلطان خان پر تا باندې بم دماکه کړې ده؟ دا رښتیا خبره ده؟ او که دا رښتیا وه سلطان به زه په خپله وژنم. هو خان بابا دا اشتیا خبر دی. دلاور خانه ته بې فکر اوسه. اوس به زه سلطان خان په خپله نسمه او بیا به زه دغه څه معلومات کومه. اوس خبر سره ولاړې هر ځای وګورم سر دې خورم سي. سلطان خانه دا د ډېر ښه کار نه دی کړی. اوس به زما په لاس نه سېره. سلطان خانه دا دې څه کړي دي؟ پر دلاور خان دې بم دماکه کړې ده؟ دا ما څه اورېدلې دي؟ لالا هغه زموږ دشمنان دي، چې په بم یې نه والوزم نو څه د ګلانو هارون په غاړه کوم سواګت یې وکړمه؟ هغه دشمن نه، دلاور خان زما د یار په شان باندې دی، زما د ورور په شان باندې دی. او ته زموږ دشمن دی، هغه زما د کوچنیوالي انډیوال دی. لالا هغه به ستا انډیوالي، خو زما نه دی انډیوال، زما دشمن دی دشمن. سر به یې وله خورم سر. سلطان خانه دا څه وایه؟
اوس خو در مام غټ سړی جوړ شوې زما در خبرې هم ډېرې غټې خبرې کوي سلطان بابا دا یاد ساته خان بابا همیشه د بل فیصلې کړي دي بد یې نه دي راوړي ستا دومره جرأت تا ته چې مال ورسوه دوی ته خپلې پیسې ورکړه تا پر هغو باندې د بم دماکه کړې ده دا هم څه اورېدلې دي اوس خو به مې صرف د بم دماکه پر کړي یې لیکن سبا به ته په د خپلو خوږو واورې چې د هغو باندې زه خپله حمله کوم هغه در وژنم یو هم ژوندی نه پرېږدم سلطان خانه لالا دا دې ډېر ښه کار نه وکړو چې تا زه د پردیو کسانو دپاره په چپلاخه باندې وولم اوس هم ستا خیر نسته تا ته شرم نه راځي پر مشر رور باندې توپنچه نسې ستا په ستر کې دومره غیرت نسته شرم حیا دې ختمه سوې ده تا د پردیو کسانو د پر سر باندې زه په چپلاخه ولم او اوس ما ته وایه زه مشر یم هېڅکله دې نه پرېږدمه ستا در مځغو به زه دا ګولۍ در باسم سلطان خانه ما په سوچ کې هم دومره چرت نه ولی و چې ته به د مشر پر مخ باندې توپنچه ایږدې او دغه به بېزتي کوې ډېره د افسوس خبره ده ما ته دومره کوچنی راغټ کړی وې نن تا زما پر سر باندې توپنچه نیولې ده ډېره ژړا راله راځي لالا ما ته اوس ډېر خشم راغلی دی ځکه چې زه اوس په تا کار نه لرم بیا به ما او تا هسې ګپ لګوو بیا به ګورو ما سلطان خانه دا دې ډېر ښه کار نه وکئ اوس تا د ما څه هېڅوک هم نسي بچاو کولی ولې زه د فیصلې ډېر احترام کوم او روز به زه تا د ګردو په مخ کې ولم تا د ما څه هېڅوک هم نسي بچاو کولی خان بابا چې کومه فیصله وکئ هغه بالکل ریډي خبردار په دې ګردو کې نن یو هم نسي بچاوېدلی او څلور سره به ختمومه نندلې تی د دواړو ورونو په مابینځ کې جنجال پیدا کړي او دواړه ورونه مې سره وجنګول دا تی ښه کار نه دی کړی ستا خپل کارونه ښه نه دی ته خپل ښه کارونه نه کې بیا وایې ته جنجال جوړ کړی دی زه جنجال نه دی جوړ کړی ستا کارونه ستا دپاره جنجال جوړ کړی دی ته کاروبار کې بیا خلک ته پیسې نه ورکې دلاوره ډېرې خبرې به نه کوې که نه اوس دې په یوه ګولۍ سر در پوه کوم تا ته غیرت لرې ته یوه واره چارګل ته څلور ګولۍ ټک کوه بیا وګوره زه چش کم تا سره اوس یې تماشه کوه چې څلور ګولۍ یې درله وولمه او سلطانه دا چش پکړلې دی دا چارګل ته مړ کړی دی او چارګل مې اوس درته وویشتی خو تا راته ویل چارګل ووله اوس به څه کوې ځه چارګل خو ولاړی اوس تی وارې دي اوس زما ګولۍ ختم سوې لیکن دوم وار بیا زه تی نه پرېږدم چارګل ستا بدله دې واخم ولاکې دا سلطان ته پرېږدم زنده کډکې به ته ډغارټي زنده السلام علیکم وعلیکم السلام ایرون انت علاواله حالوال ته جوانې دا پا بیل را دے ایرون بیل داد تو ہو خیرتی अरे खैर कुरे काट मैंने दीने पर भलो बेल असल ब निदाइना चमचे सुनुस अला कारम सैर ने कैसे ایرون اخذ کنا جندے
اما غوبیل سالکوٹ بسوٹک शर्म का गिड़ास नी देश का तेने चुनोस किस है इलम चुनास तो फड़ बल्लो वासेउट दा बाज जोनो बेल सही दासा दर वापस एती बे बेल सल बरक नती खले वाली खेने अन्नाडट आओ इलम नी कने मने पैसे दे वापस तिवती दाना इलम हम सफा चट्टो बंदा वसी ईएम खुश शुट के करे इलू मसरी कुने सतेने 14 कारेम कप्पे से सुल्तान खैर दे خیر خوستا خیر نن نستا تبا نن زی سلطان ما د پرېږ دې ما کار ته ځم بې حقله په دې چمچه باندې ته څه کوې کار اوس زه تا ته ګورم تا ته ته ډېر د کار شوقي یې او ستا کار نن ما وکاتی بس ختم کار ته ځې که نه ځې بس کار دې ختم लाल खान دا چا مړ کی دا سلطان کار دی بل چا مړ کړی دی دا جنجال هغه کار دی بل چا کار نه دی د شد پیجو مغه ته سلطان نن تا ته زه نه پرېږدم زنده دفن کوونه ډېره د افسوس خبره ده چې زما کشر ورور سلطان خان پر ما باندې توپنچه ونیوله ډېر افسوس راته ودرېدی او ډېره ناامیدي راته ودرېدله اوس دی زما د لاسه نسي بجاو کېدی چې زه پر ما توپنچه ونیوله نو لور کسان پې هم ډېر وژلي نن د سلطان خان آخري ورځ ده نن به دی د ما څخه نسي بجاو قبر ته به یې رسوم قبر ته سلطان خان ته څه وایې زموږ ورور ته مړ کړی زه تا ته پرېږدم دلاور خان ته په ما څه کوې سلطان خان ته څه وایې زه تا ته پرېږدم زنده دفنم تا ته زنده
دلاور خان د په ما هیڅ نشي کولی نه ته ما مړه کوی شې لکه څنګه چې مې ستا ورور واستو تی دوه هم وزه استومه کلمه به ووایه پر ځان یې چوکه ولې چې ستا نن آخري ورځ ده ستاسو د دواړو د ورونو کلمې ووایاست سلطان خان ته مانه هیڅ نه کې زه تا ته زنده دفنم زنده خاموش نن به زه ستا کیسه ختمومه سلطان خانه ته زما پر یار باندې ګولۍ چلې نن به ته زما د لاسه بچاو نه شوې لور کلي خو د بل چا په غوږو خوله باندې خپل غوږو باندې اورېدل نن په خپلو سترګو لیدلې نن ته ما څه نشې پاتوېدی ته زما ورور یې که دښمن یې سلطان خانه که ته زما ورور وای تا به زما په سر باندې توپنچه نه وای ایښې په دې وجه باندې ته زما لوی دښمن یې تا پورې خو دا زما یاران ښه دي د ننه پر خې ماته بېعزتي نه ده را رسولې کله تا چې را رسولې ده ګوره لالا که ته د دوی طرف ته یې نو زه نن تی درې سره ختمومه تی درې سره نن زه ختموم خاموش خان بابا دا یې ته پرېږده دا ایسا خبر نه دی منلی دا یې دوا بندوبست زه کوم دا یې پشه دې مات کوم دا بیا سر خلاص دی نه سر خلاصوي خان بابا ډېر افسوس راته درېدلی دی چې زما د دښمنانو سره ملاوې او ما وژنې سلطان خانه در تا خو دا ستا دشمنان او زما یاران ښه دي هر ځای ما ته سات را کړی دی تا خو زه هر ځای په نظرو کې ګزار کړی یم نن به موږ په درو سره تا ختموو اول به زما د لاسه مرې ته دا سوچ مه کوه چې زه به مرمه لکه مرې به ته درې سره به ته مرئ تا ته شرم نه درځي د مشر ورور د خان بابا ګریوان ته دې لاس واچوئ په دا 50 کاله کې د ننه پورې د خان بابا ګریوان ته چا لاس نه دی اچولی او تا اچولی دی خان بابا تا ته سلوټ دی ته یار ته پاره ورور ته قربان کړی دی تا ته دواړه لاس سره سلوټ دی د هیڅ قصور نه دی ما ورور ډېر ظالم سړی و د هغه انجام دغه دی پوه شوې د دوستي دپاره ما خپل ورور قربان کړي او دا ته معلومه ده چې خان بابا همیشه د خپل کلي حفاظت کړی دی او خپلو دوستانو او د خپل ولس دپاره یې هر څه کړي دی نن دا رقم 100 ورونه به نور هم زه قربان کړم دا د خان بابا ده
خان بابا تا ته سلام دی. سلطان خانه چې زما په خوله دې کړي وای نن به دا امنت نه وای راغلی. ما چې د مور پلار سره کومه وعده کړې وه هغه مې پوره کړله. پوه شوې تا ما ته ډېرې بېزتۍ را رسولي وې. درځه د مور پلار پښو ته شخ کړم.